هلکه پیروزیه دا وکاس نه دی ولې نه دی دی د بلې ترور زوی دی اوس اپوزیشن نوره مضبوط شو اشنا تورې سترګې تورې بلاګانې دي پیروزیا یو مړو او بلې پس یوړو ډېره موده پس ترور کار راغی الله دې خیر وکړي ګور و پیروزیا د دردانې علاج څوک نیسي سر به سلامت نه پاتې کېږي ځکه چې دردانې صرف زما دا زما وکاسه بچی څنګه یې ډېره موده پس راغلې ترورو د ځان کامیابې سخته به خو تېرې که نه درویشه یاره ته څنګه یې زه بالکل ټیک ټاک یم یې لورې ته ولاړه ولې ته ګور نه چې دا تر اوسه دې راغلی دی لاړه شه ښکلې شانتې چای وله پخه که او زه ځم چې چای وله سره وړم نه ترورې نه یو کپ چای او هغه هم ښه ترخه زه چې بخوم ترورې ما خو هغه عاطف ونه لیدو هغه چېرته دی یا زویا تا ته خو د عاطف ډېره ښه پته چې ډوډۍ له راځي باقي هغه خپل کور کې او ترورې ما ته مې د ترور زوی معلوم دی تاسو پسې څوک خبرې ونه کړي ځکه خو هغه ځان نه اوسي ته دې خراب کړي تا ته زه وایم سر کې تیل لګونو ټول دې رانه وښکل ته خپل سر داسې باندې ګوځئ چاچی څنګه یې تا خو خو یې راغلی دی دلې ورځي ته خو خیال نشته ته ګوریا ته موږ ولې نه معاف کړې ولې تورې سترګې تورې بلاګانې دي چاچی که تاسو پر ادا زما خبره ومنله نو زما څه کار دی چې تاسو تنګ او ما هم درته ویلي دا ارمان به هېڅ کله پوره نه شي او ما هم درته ویلي دي چې ستا ډولۍ به زما دالان ته کوزېږي کلي نو موره د لور به جنازو چتېږي ودرېږه ودرېږه لږه لکه ډبنګیا تا خو داسې اواز وکړو چې لکه موږ درته غله ښکارو تورې سترګې تورې بلاګانې دي ټیک د وکاسیه چې ستا د ترو کور دی هلته زما پېغله تر لوسي نو بیا بیا دا چې طب سره پاتې کېږه
اته پاتې کېدل نه منم. عاطفه دا خو ډېر زورور نه دی کنه والو تېړه شوی دی. څه تاسو یې ته ځل ووایه ورته بنګیا اسه بده مخ وخوا د کلی لار ده اسه د ترور کور مې بدنامي کیږي. خواشه ما ته پکې راسي دي پیدا وکاسا مکو ډه بنګیا پیدا وکاسا موري دا چې واخله. دردانه جی موري. ته راځه دلته کښېنه. موري څه خبره ده؟ څه ویل غواړي؟ لورې وقاص ستا رشته غواړي. ستا څه فیصله ده؟ وقاص دا ته څه ویل موري؟ ولې بچې وقاص خو ستا د ترور زوی دی او مالي حالات یې له خیره ښه دي. په هغه کې څه چل دی؟ موري څه چل پکې نشته خو عاطف هم په دې رشته ډېر خوشحاله دی. څه عاطف